پکتیا ته د حقانی سفر او تازه بیان وایي موږ ویجاړونکي نه بلکې رغونکي یو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پکتیا ولایت په شواک ولسوالۍ کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت یو جومات جوړ کړی دی. دا جومات د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی پکتیا ولایت د سفر په ترڅ کې پرانیست. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې دغه جومات د سراج الدین حقانی په امر او د یو سوداګر په مالی مرسته جوړ شوی دی. حقانی ویلي د جګړو پر مهال موږ ته د هیواد ویجاړونکي ویل کېدل، خو اوس موږ د رغنیزو پروژو په تطبیق سره وښوده چې د هیواد جوړونکي یو. نوموړي پکتیا ولایت کې د یو جومات د پرانیستو مراسمو کې همدارنګه ویلي له دې هر څه سره اوس هم زموږ په ارادو شک او تور پورې کیږي. نوموړي ادعا کړې چې طالبان په لوی خبرو او ژمنو نه بلکې په نیک چلند واک ته رسېدلی دي. حقانی وویل چې د افغانستان په لویو لارو کې د جوماتونو د جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه د ساختماني پروژو د پلي کېدو دوام دی. هغه همداراز ویلي چې اوس مهال افغانستان کې امن دی، جګړه نشته، نو د دولت بودیجه به د جګړې پر ځای په آبادۍ او بیا رغونې ولګول شي ترڅو افغان مسلمان ولس ته له یوې خوا د کار زمینه مساعده شي او له بلې خوا هیواد مو آباد شي. حقانی له افغانانو وغوښته چې د عام المنفعه ځایونو او ودانیو څخه د په کلکه ساتنه وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.